په میخه باندې قرباني کیږي یا نه کیږي. اهل حدیث علما د پنجاب دا فتوا ورکړې ده چې په میخه باندې قرباني نه کیږي. میخه باندې قرباني کیږي او د میخي حکم په شان د حکم د غوا دی. اول دلیل را بشو د لغت کتابونو ته، ځکه چې د یو شي ثبوت راځي دا کله کله د لغت په لحاظ سره هم راځي. لغت څه ته ویلی شي؟ ژبه. مونږه په دې خپلو کتابونو کې د لغت معنا داسې کوو، وی لغت په لغت کې نطق او تعبیر ته وایي. یو سره د خپلو ضرورتونو نه تعبیر کوي، د یو شي دپاره یو نوم کېښودی. یو دکاندار ته لاړ شي په پښتو ژبه کې چې کله روټۍ پکاري وي روټۍ راکا، ډوډۍ راکا، عربی کې وي خبز راکا، فارسی کې وي نان راکا. دې ته لغت ویلی شي. او لغت په اصطلاح کې ما يعبر به كل قوم عن اغراضهم، هر قوم د خپلو اغراضونه د خپلو سوچونو نه ضرورتونو تعبیر کوي او مخاطب پوي یا مخاطب نه مطالبه کوي د یو شي، نو په خپل لغت سره هغه اظهار ما فی الضمیر کوي. دا فلان کې شی راکا، نو چې په پښتو تم پويږي او هغه پويږي، نو البا دوارو سره په دې کې افهام تفهیم وشي او ستا مسله به حل شي او ضرورت به دې پوره شي. نو اول براشو د لغت کتابونو ته. د لغت چې څومره کتابونه دي، که تاسو لسان العرب راوالی، قاموس راوالی، چې څومره دي تاج العروس راوالی، دې ټولو لیکلي دي چې میخې ته جاموس وي او جاموس دا یو نوع د بقر ده، دا یو نوع د غواګانو ده. لسان العرب هم دا لیکلي دي چې څومره د لغت کتابونه دي، لس پنځلسو نه زیات ما په خپله وکتل، دا دواړه په یو حکم کې دي. امام ابن منذر په دې باندې اجماع نقل کړې ده چې د ټول امت اجماع ده او د ائمه اربعو اجماع ده چې په میخه باندې قرباني کیږي او دا میخه یو قسم دی د غوا. امام ابن قیم علیه رحمت فرمایي الجوامیس نوع من البقر، او بیا دا قول کړی دی او د امام منذر هغه قول را نقل کړی دی چې داغه په دې باندې اجماع را نقل کړی ده چې امت اجماع ده په دې باندې چې دا یو نوع د بقر ده او په دې باندې قرباني کیږي او جایز ده. امام مالک علیه رحمت دی باره کې فرمایي په باب د زکات کې چې غواګانې او میخې به یو ځای جمع کولی شي او د دې به یو ځای حساب جوړولی شي او د دې نه به زکات اخیستلی شي. ځکه هغه فرمایي چې دا میخه په منزله د بقرې ده، دا میخه په منزله د غوا ده. امام احمد ابن حنبل نه چا تپوس وکړه چې په میخه باندې قرباني کیږي، هغه فرمایله چې ما ته په دې کې اختلاف نه دی معلوم چې چا اختلاف کړی دی یا چا خلاف کړی دی یا چا ته انکار کړی دی. مقصد د خبرې دا دی چې دا میخه په شان د بقرې ده او په دې باندې قرباني بالکل جایز ده. علی کرم الله وجهه موقوف قول دی او علما لیکي دا موقوف قول په منزله د مرفوع دی. هغه فرمایي چې میخه هم په منزله د غوا ده او په میخه کې هم وکسانو نه قرباني صحیح کیږي. به علما فرمایي چې دا اگر چې د علی کرم الله وجهه قول دی او موقوف روایت دی، لیکن دا په منزله د مرفوع ځکه دی چې یو صحابي د ځان نه خبره نه کوي، هغه به ضرور د نبی مهربان صلی الله علیه وسلم نه دا خبر اوریدلی، نو ځکه دا حکم د دې بیان کا. یو قول دی عکرمه دی، عکرمت و دی یو صحابي دی چې د ابو جهل بچی و او بل یو تابعی دی. هغه تابعی عکرمه فرمایي چې صحابه وبا میخي دا په منزله د غواګانو حسابولي په زکات کې او د دینه به برابر زکات اخیسته. بل اهمه مسله دلته دام ووره چې دا میخي د صحابه په دور کې هم وي. امام ابن سیرین یو قول ذکر کوي و یو صحابي ته د میخي د پيو ضرورت شو، هغه بل صحابي ته عرض وکړه چې ماته یو میخه پکار ده، وی هغه ورته زر میخې راولېږلې چې دا ټولې والا او دینه فایده اخلي. چې زر رالیږي مطلب ښه وافر مقدار کې دي، ښه ډېرې دي، که ډېرې نه وي نو بیا به یوه یا دوه رالیږلې وي. نو دینه معلومیږي چې د ګډو او د اوښانو په شان دي، په عربو کې هم میخې ډېرې وي، خلکو ساتلی او د هغې پی هم استعمالولی. امام شافعي صاحب هم دغه قول کړی دی چې جوامیس کل بقر دي او حسن بصري نه هم یو قول دغه شان منقول دی. باقي پاتې شوه بعضې اهل حدیث علما، نو چې کوم اهل حدیث د KPK دي، خیبر پښتونخوا کې پاتې کېږي، یو سعودي کې دي یا نورو ځایونو کې دي، دوی مکمل متفق دي په دې خبره باندې چې میخه باندې قرباني کیږي او دا میخه په شان د غوا ده.
فقط دو علما چې ماته معلوم دي، یو مبشر احمد ربانی او دویم ابو الحسن مبارک پوری، هغوی دا قول کړی دی او هغوی وی احتیاط په دې کې دی چې میخه باندې قرباني ونه کړی شي، ځکه نبی پاک علیه الصلاۃ والسلام نه ده کړې، لیکن دا د دوی تفردات دي. ولته علماء اهل حدیث هم ترجیح نه ورکړي. بعضې نوي اهل حدیث اوس راځي خصوصا د پنجاب او هغوی یو فتنه جوړوي، یو فساد جوړوي، یو انتشار جوړوي، خلکو کې نفرت پیدا کوي او دا مسله کې چې په میخه باندې قرباني نه کیږي. خلاصه د خبرې دا شوه چې په میخه باندې قرباني کیږي او په دې باندې د امت اجماع ده. ائمه اربعه قول می تاسو ته پیش ک، ټول ائمه دا فرمایي چې په میخه باندې قرباني کیږي او دا میخه یو صنف دی، یو نوع ده او یو قسم دی د غواګانو. لکه غواګانو کې تاسو ته مویل مختلف اقسام دي، دا اچي غوا ده، دا فارمي غوا ده، دا توره غوا ده، دا زیړه غوا ده، دا مختلف قسمونه دي د سارو ولته د هغې باره کې معلومات دي. نو دقه میخه هم د هغې یو قسم